بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم او دا د بیسیک نتورک اتمه ویډیو ده. تیره ویډیو کې موږ د ګایډډ میډیا په هکله باندې معلومات درلودل چې په هغه کې فایبر اپټیک کیبل او کوکزل کیبل او اوس راځو ان ګایډډ میډیا ته. ان ګایډډ میډیا چې وایرلیس نتورک هم ورته وایي چې په نن سبا کې ډیر زیات مشهور ده او خلک په کورو په دفترو کې ډیر زیات استفاده ترې کوي. د تا ان ګایډډ میډیا ځکه ویل کېږي چې دا ګایډډ میډیا غوندې نه ده. یعنی ګایډډ میډیا کې موږ تاسو د ډیوایسو د کمیونیکیشن لپاره چې کله یو دوه ډیوایسونه سره کنیکټ وو کیبل هم استفاده کوو، که هغه یو ټي پی کیبل او که فایبر کیبل او که کوکزل کیبل. یعنی په کیبل کې موږ تاسو ته د کیبل سرونه ښکاره کېدل چې دا کیبل له دې ځای نه شروع شو، په دې ځای باندې ختم شو، په دې مسیر باندې لاړو، یعنی مکمل موږ ته ښکاره کېدو، ځکه یې ورته ګایډډ میډیا ویلې. او ان ګایډډ میډیا کې چې وایرلیس نتورک ده، په دې کې کله چې یو ډیوایس له بل ډیوایس سره کمیونیکیشن کوي، مثلا دا کمپیوټر له دې کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي، د دوی ترمنځ باندې کوم کیبل نه وي وصل چې مثلا دا کمپیوټر هم په کیبل وصل وي، دا هم کیبل موږ ته ښکاره شي. په دې کې وایرلیس نتورک کې موږ تاسو ته هیڅ شی نه ښکاره کېږي، یعنی دا د الکترونیک سیګنلز په ذریعه باندې یو بل سره کمیونیکیشن کوي، نو ځکه ورته وایرلیس نتورک یا ان ګایډډ میډیا ویل کېږي. دا وایرلیس نتورک موږ تاسو په داخل د دفتر کې هم استفاده کولای شو، یعنی د لوکل ایریا نتورک لپاره هم استفاده ترې کولای شو چې په یو داخل د تعمیر کې مثلا یو کور کې 400 اتاق وي، په یو دفتر کې 400 منزله څومره اتاقونه وي، دا ټول د وایرلیس نتورک په ذریعه سره وصل کو. او د وایډ ایریا نتورک لپاره هم وصلولای شو، مثلا کولای شو چې یو تعمیر له بل تعمیر سره وصل شي، یا لکه نن سبا چې د موبایل سیستم د په ډیر لرو منطقو کې یو ټاور نصب وي، خو موبایل هلته انتن ورکوي او موبایل هلته ورسره وصل وي. نو وایرلیس نتورک موږ د لان نتورک لپاره هم استفاده ترې کولای شو، او د وان نتورک یا وایډ ایریا نتورک لپاره هم استفاده ترې کولای شو. د دې فائدې چې د وایرلیس نتورک فائدې دا هم ځان ته فائدې لري او بعضې نقصونه هم لري. دا هغه اډوانټیجز یا هغه فائدې دي چې زما په نظر ډېرې مهمې وي، نو دلته مې لیکلي دي، له دې نه نورې هم ډېر زیات لري، او نقصانات هم ما فعلا دوه لیکلي، خو له دې نه ډېر زیات نور هم شته. ما هغه مهم ډېر زیات چې مهم دی هغه لیکلي دي. اول راځو اډوانټیجز ته یا فائدې ته. په دې کې اول موبیلیټي راځي. موبیلیټي مطلب دا چې که چېرته موږ تاسې وایرلیس نتورک ولرو په یو تعمیر کې، فرض مثال یو دفتر ده، په هغه دفتر کې 10-12 اتاقه دي، نو که چېرته موږ تاسې مثلا دا یو مثال ده، که چېرته موږ تاسې وایرلیس نتورک ولرو، مثلا زما لپټاپ هم ورسره وصل ده، موبایل مې ورسره وصل ده، مثلا زما کمپیوټر ورسره وصل ده، نو کله چې زه له یو اتاق نه بل اتاق ته ځم هم هماغه نتورک په هماغه طریقه ورسره وصل وي. یعنې که چېرته کیبل وي او مثلا ګایډډ میډیا وي، ګایډډ میډیا په ذریعه باندې نتورک جوړي، دې سره کیبل وصل وي، نو کله چې زه له یو اتاق نه بل اتاق ته ځم، په هغه صورت کې زه مجبور یم چې کیبل ترې وباسم، بیا لاړ شم بل اتاق. نو کله چې د کیبل وویسته، په هغه صورت کې نتورک ډسکنیکټ کېږي. خو په وایرلیس نتورک کې داسې نه ده. کله چې کمپیوټر وایرلیس نتورک سره کنیکټ وي، مثلا دلته کنیکټ ته زه کمپیوټر اخلم، بل اتاق ته ځم، بل اتاق ته چې ځم هم به دا نتورک هماسې کنیکټډ وي، یعنې تر کوم ځای پورې چې وایرلیس نتورک سیګنل ورکولی شي، تر هغه ځای پورې به هغه ډیوایس کنیکټ وي، که هغه کمپیوټر وي، که موبایل وي، او که ټابلیټ یا کوم بل ډیوایس وي. نو دې ته موبیلیټي وایي چې یعنې په هغه تعمیر کې یا په هغه ځای کې چې وایرلیس نتورک شته، نو کله چې ته یو ځای نه یو موقعیت نه بل موقعیت ته ځې، نتورک به دې هماغسې کنیکټ وي، لکه څنګه چې په موبایل کې موږ تاسې له یوه ښار نه بل ښار ته حتی ځو، له یوه ځای نه بل ځای ته ځو، خو موبایل مو هماغسې کنیکټ وي، ډسکنیکټ کېږي نه. نو دا هم دې ته موبیلیټي وایي چې دا یو اډوانټیج ده. دویمه فایده یې انسټالیشن ده، چې انسټالیشن یې ډېر ساده ده. یعنې مثلا که چېرته موږ تاسې ګایډډ میډیا ولرو او یو دفتر وي، مثلا 10-12 اتاقه دي، که چېرته هغه موږ د کیبل په ذریعه وصلو، مثلا مختلفو ځایو کې موږ اتاقونه لرو، دا د کیبل په ذریعه وصلې، موږ تاسې مجبوره یو ډیوایس ولرو چې هغه ته سویچ یا هب ویل کېږي، نو له هغه نه باید یو لاین یو کمپیوټر ته یو اتاق ته تیر شي، له هغه نه یو لاین بل اتاق ته تیر شي، هر اتاق ته باید یو لاین تیر شي. که په هغه اتاق کې مثلا 4-5 کسه وي، هر کس ته مجبور یې چې د هغه کمپیوټر یا د هغه ډیوایس ته یو لاین تیر شي. نو د دې انسټالیشن د ګایډډ میډیا نسبتا ان ګایډډ میډیا ته سخته. نو په ان ګایډډ میډیا یا وایرلیس نتورک کې انسټالیشن یې ډېر ساده ده. فقط یو وایرلیس ډیوایس چې ډیوایسو په هکله په نوري ویډیوګانو کې تاسو ته معلومات درکوم، فقط یو ډیوایس په مرکزي نقطه کې وصلو، نو د دې ډیوایس چې تر هر ځای پورې سیګنل رسیږي، هغه ډیوایسونه ټول ورسره کنیکټ کېږي. مثلا دا یو ډیوایس ما په یو منزل کې وصل کو، هغه منزل کې یو مرکزي نقطه کې چې هر څومره اتاقونه ورسره وي، بس ټولو ته سیګنل پخش کېږي، فقط موږ ورسره ډیوایس وصلو. یعنې انسټالیشن یې نسبتا کیبل نتورک ته یا ګایډډ نتورک ته ډېر زیات ساده ده، چې دا هم یو اډوانټیج ده. درېمې چې دا قیمته نه ده، یعنی
ډیوایسونه نسبتا ګایډډ میډیا ته ارزانه دي. یعنی که موږ تاسو یو تعمیر کې چې هغه لاس 12 اتاقه یې موږ تاسو کیبلونه وصلوو، بیا ورته پورټونه یې جوړوو، بیا یعنی هغه ټول ډیوایسونه او هغه وخت ټول چې وسنجئ نسبتا ګایډډ میډیا ته انګایډډ یا وایرلیس نتورک ډیر زیات ارزانه تمامېږي. فقط موږ تاسو یو ډیوایس وصلوو، کمپیوټرونه ورسره وصلوو. نو دا هم د وایرلیس نتورک یو ایډوانټیج ده چې موبایلیټي لري، انسټالیشن یې ډیر ساده ده او قیمتونه یې هم نسبتا له ګایډډ میډیا ته انګایډډ میډیا ډیر زیات ارزانه تمامېږي. راځو نقصاناتو ته چې څه نقصونه لري انګایډډ میډیا وایرلیس نتورک. په دې کې ډیر زیات مهم چې ما دا دوه راخیستي دي، یو یې پرفارمنس ده او بل چې د سکیورټي ده. پرفارمنس یې مطلب نسبتا ګایډډ میډیا ته د انګایډډ میډیا پرفارمنس یو څه کم وي. یعنی ګایډډ میډیا چې د کیبل په ذریعه وصل وي هغه کې نتورک کې هیڅ ډسکنیکټیویټي نه راځي چې ډیوایس ډسکنیکټ شي یا سپیډ کم شي یا سپیډ زیات شي. هماغه کوم سپیډ چې دغه میډیم یا دغه کیبل وي، مثلا د یو ټي پی کیبل سپیډ کاټ 6 او کاټ 5 مونږ ویلي و چې مثلا تر 1000 MBPS پورې سپیډ ده، نو هغه کیبل هماغه سپیډ درته درکوي، کم او زیات نه کیږي. خو په وایرلیس نتورک کې چې ده که چیرې مونږ تاسې ډیوایس لږ مصروفیږي هم کیدای شي نتورک سپیډ لږ کم شي، مثلا که موقعیت مو لږ له ډیوایس نه لرې کیږي هم کیدای شي چې سپیډ یې لږ کم او زیات شي. یعنی پرفارمنس په وایرلیس نتورک کې ډیر زیات تغیر کوي. او ترڅنګ یې سکیورټي ده چې نسبتا وایرلیس نتورک وایر نتورک ته چې ده ان سکیور ده. یعنی د سکیورټي چون دا وایرلیس نتورک چې ده شو سیګنلز پخښوي، نو هغه سیګنل کیدای شي چې یو څوک یو هاکر استفاده ترې وکړي او نتورک ته داخل شي. نو دا نقصانات دي د وایرلیس نتورک چې یو پرفارمنس ده او بلې سکیورټي ده. نو دوستانو دې ته وایرلیس نتورک ویل کیږي چې موږ تاسې کله چې وایرلیس نتورک جوړو په هغه کې موږ تاسو ته هیڅ شی نه ښکاري، فقط ډیوایس وي او هغه وایرلیس ډیوایس وي چې دغه په ذریعه باندې موږ تاسو ډیوایسونه کنیکټ کوو. دې ته وای فای نتورک ویل کیږي. د نورو ویډیوګانو لپاره دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو نورې ویډیوګانې چې د وای فای او نتورک په هکله وي د هغو نه هم برخمن شئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.